افغانستان کې د بشري مرستو رسولو بهیر کې د شفافیت په موضوع باندې د پروګرام د ملمنو نظر اخلم. د اقتصادي چارو شنونکی آصف ننګ صاحب او کفایت الله قادری په افغانستان کې د یوې خیریه موسسې مشر. تاسو دواړو قدرمنو ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم او ډیره مننه کوم چې زموږ بلنه ومنله. خیر اوسئ. ننګ صاحب، د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې مخکې څو واره په خپل راپورونو کې د امریکا د مرستو د ځینو برخو د ضایع کېدو او یا له دې مرستو د طالبانو د برخمنېدو په اړه اندېښنه ښودلې. تاسو د دې مرستو د رسولو بهیر څنګه ارزوئ؟ سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، ښاغلي میلمه قادري صاحب ته. زما په نظر د ډیر ژور بحث قابل مسله ده چې نړۍ مرسته کوي، اعلانونه کیږي چې دومره مرسته وسوه او دا ډیر په مشکل راټولیږي او تر ټولو ډیره مرسته په غربت دبلو هیوادو کې چې تقریبا هغه اجمالي شمیر په 160 ته رسیږي چې څوک مرسته اخلي، او 40-50 داسې هیوادونه دي چې هغه ډیر غریب او په اصطلاح یو تعداد پکې قحطۍ ځپلي یادېږي. په دې ټولو کې افغانستان ته تر ټولو ډیره مرسته د ارقامو له لحاظ را رسېدلې ده، اما ولې دا مرسته موثره نه ده، ولې شفافه نه ده؟ دا په دې دوه درې مسلو پورې اړه لري. موثره ځکه نه ده چې درې څلور بحث دي، یو په خپل وخت نه رسېږي، یو په اصطلاح هغه څه چې اړتیا ده ورته هغه شی ورکول کېږي نه، او بل بروکراتیکه پروسیجرونه او لوړ مصارف د دې مرستې اصلي حجم کموي. اما دا چې د دې مرستو میتودونو ته وګورو، دا میتودونه جوابدي نه دي. یعنی د خیرات میتود په اقتصاد محوره میتود باندې تبدیل نشي، نو ډیر مشکله ده چې دوی همیشه بحث کوي اما په نظارت باندې یا وایي چې دا شفافیت باندې موږ باید کار وکړو، تر حاله چې په محتوا د مرستې باندې نړۍ کار نه کوي. دا باید د مرسته باید ضایع نشي، دا باید ډیره ګټوره شي او دا باید خودکفایي او اقتصادي پیاوړتیا او توانمندۍ ایجاد کړي، نه دا چې ضعف ایجاد کړي. بله قادري صاحب، د دې مرستو په مصرف کې څومره شفافیت شته؟ تاسو خو هم په دې برخه کې کار کوئ او بودیجه اخلئ. څه فکر کوئ، ستاسو نظر څه ده چې په دې مرستو کې په مصرف کې البته دننه په افغانستان کې څومره شفافیت شته دقیقاً؟ مننه. سلام تاسو ته محترم ننګ صاحب ته، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. وعلیکم السلام. ګورئ، په ټوله کې وضعیت داسې ده چې کله چې فاوند افغانستان کې خاصه نېشنل انجوګانو ته ورکول کېږي، هغه د انټرنیشنل انجوګانو له طرفه یا د مهمو ارګنایزیشنونو انټرنیشنل ارګنایزیشنونو له طرفه، هغه شفافیت تقریبا هغه انجوګانې 100% ګوري. اما مسله چې شي ده چې بعض کومکونو کې خنډ ایجادېږي. ګورئ، کله چې یو حالت د افغانستان ته مثلا یو ولایت ته فاوند راځي یا یو کوم اضطراري حالت ته فاوند راځي افغانستان ته، متاسفانه بعضې داسې هغه مهمې لارې دي چې هغه ارګنایزیشنونه مخکې وایي چې هغه مثلا که 80% 100% موږ غواړو فاوند هغه ولایت کې مصرف کړو، نو هغه 100% هېڅ امکان نه لري چې مصرف چې هغه 50% ته راکمېږي. وجه یې دغه ده. ګورئ، اکثریت انټرنیشنل ارګنایزیشنونه چې دي، هغوی چې یو فاوند له بعضې مهمو ارګنایزیشنونه تاییدېږي، تصویبېږي، د دغه ارګنایزیشن له مقره هغه چې کابل ته را رسیږي، تقریبا 50% یا دوی په سټاف یا دوی په لارې باندې مصرفېږي، 50% هغه بینیفیشري ته رسیږي. دې کې شک نشته چې نېشنل انجوګانې تقریبا ډېر کوشش یې دغه ده چې وکولی شي 100% پورې هغه فاوند چې ده هغه تطبیق کړي، امپلیمنټ یې کړي، هغه بینیفیشري ته کومکونه ورسوي. خاصتا تاسې دوه مهمې بیلګې ولیدلې، لکه د هرات زلزله او لکه چې د ننګرهار کې د مهاجري افغانانو چې بیرته خپل هېواد ته راګرځېدل، دوی کې کومکونه کې چې موږ خپل شاهدان او ایچ بي ټي اور خپل د کې هغه لاس یې و چې وایي کولای شي ډېر زیات کومکونه وړاندې کړي. دا کومکونه کوشش دي ته چې 100% ورسیږي، دي کې همکاري او حجم هم زیات. مهم مسله دلته دغه ده چې انټرنیشنل ارګنایزیشنونه چې دي
هغوی زیاته پیسې چې د تقریبا په ستافو په لارې په دغه شیانو مصرفوي یعنی بنیادی کار هغه نه کیږي دا مسله بیا نشنل ایجوکیشن کې نشته. بله دا نو داسې شوه چې په غوا کې غدود خلکو ته رسیږي. د قادري صاحب خبرو ته په پام ننګ صاحب فساد دقیقا اوس چیرته کیږي لکه د قادري صاحب په شان ځینې شنونکي وایي چې اصل کې فساد په مرسته رسونکو ادارو یا ملګرو ملتونو کې کیږي ستاسو نظر؟ اگر چې دا یو تفصیلی بحث ده او په کاري لحاظ د ماموریت له لحاظ د مرستو پرې برخو کې د مرسته فیصله تقسیمي کی هغه اساسي چې دا ډیره زیاته چې 80% مرسته ده هغه سیوینګ لایف کې ده چې په فیصله ژغورنه کې ده یا نجات کې ده چې موږ فیصله باید ډوډۍ ورکړو. بله برخه کې ده هغه چینجینګ لایف کې ده چې په دې کې تقریبا 5-6% مصرف ده او بلې د دولتونو سپورټ ده په دې کې بیا بيخي کم مصرفي دا د دولتونو په حمایه کې دلته بیا اقتصادي مرستې دي برنامې دي مثلا دوی زراعت وزارت سره کومک کوي یا د صحت سره کومک کوي یا ځینې نورو سکتورونو سره دوی ونډه پکې لري چې توانمندي ایجاد کړي پاورمنټ ایجاد کړي مګر هغه څه چې دوی پکې مصرفوي اوس ته ډوډۍ راوړي د ټولې دنیا دا میتود غلط ده. 80% مرسته دوی راوړي لکه په پیسو په شکل سره کمای هم ډیر ورته غنم اخلي وړو اخلي هغه څه چې دوی یو وجبه ورته وایي په اصطلاح بله یو پکیج د پیسلا مصرفي په 2.5 تر 3,000 افغانۍ پورې مصرف لري دا دوی مصرفوي امده خو شفافیت پکې ورکیږي د دولت سره تعامل نشته دا بل هغه چې مسؤلیت څوک ولري په یو دولت کې د ملت په وړاندې هغه دولتونه اوس مؤسسه ډیر دروند وزن لري یا ان جی او ډیر وزن لري که یو دولت کوم یو مسؤلیت لري اجرایوي مسؤلیتونه خو دولت ته ورګرځي نو خو تر انیوای نه سي خو د کرای کورې نیولې د سبب نه مګر تم مرسته ورکوي او د ولس سره تعامل لپاره د یو فیصله نتورک تاسو له دوی لارې جوړ کړئ. دا بل دلیل ده چې دا پرسته د بانکونو لارې یو شفاف سیستم لارې نه راځي. بل دلیل دا چې دا په پروګرام کې کوم مصرفېدلای او مثلا دا به پروګرام مسول وای چې بانک لارې براتله د دولت د بودیجې برخه بکې مګر د مرستو په محتوا کې تر اوسه پرې کار چا نه کړی په دنیا کې نه کړی. غربت ډېریږي فقر ډېریږي بیچارهګي ډېریږي شکایت هم ډېریږي وای فساد هم زیات ده چې مرسته راوغورځوي او ټول خلک وږي وي او جنجال په جوړیږي